سلامونه، وخت مو په خیر. د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د میدان وردګ ولایت وردګ پوهنتون له خوا خپرېدونکې وردیکا علمي څېړنیزې مجلې لومړۍ ګڼه چاپ او په رسمي ډول له اړوندو ادارو سره شریکه شوه. په دې ګڼه کې د ټولنیزو علومو په برخه کې د بېلابېلو څېړونکو 12 علمي څېړنیزې مقالې ځای پر ځای شوي دي. خوست کې د یوه خیریه بنسټ له لوري د $1 میلیون په ارزښت یو طبي کمپلیکس جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد مناسبت جوړو شویو مراسمو کې چې د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم ګډون کړی و، ویلي هیوادوال باید په خپلو ډاکټرانو باور وکړي. د افغانستان او ایران د ګډې سوداګرۍ خونې رئیس کمال الدین توحید په مشرۍ د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور استازو 30 کسیز پلاوی ایران ته روان شو. ټاکل شوی چې افغان سوداګریز پلاوی د ودانیز صنعت له نړیوال نندارتون څخه د لیدنې ترڅنګ د ایران له یو شمېر سوداګرو، پانګوال او اقتصادي فعالانو سره هم لیدنې وکړي او د ګډو همکارۍ او پانګونې پر فرصتونو به خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري د یوه 14 کسیز پلاوي په مشرۍ د بیلاروس په رسمي بلنه د افغانستان او بیلاروس ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو د ګډ کمیسیون په 2مه غونډه کې د ګډون په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي. قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې لنډو مهم خبرونه همدومره وو چې ما فهیم افغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.